سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. سبا د چمپينز ټرافي یوه مهمه پایلوبه د هند او نیوزیلنډ ترمنځ ترسره کیږي. دواړې ډېرې زیاتې پیاوړې لوبډلې دي، زبردسته لوبډلې دي. ستاسو په نظر کومه لوبډله به بریالۍ سي؟ خپل نظر هم لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. زه د دواړو لوبډلو سکواډونه درته وایم. سکواډونه خو یې لا تر اوسه پورې نه دي معلوم، خو هغه 15 کسیزې لوبډلې چې دوی ټاکلې دي د دواړو لوبډلو د بهترینې لوبډلې دي. دواړې لوبډلې ډېرې زیاتې پیاوړې لوبډلې دي چې د چمپينز ټرافي تر پایلوبې پورې لار پیدا کړې ده. هندي لوبډله چې په دوبۍ کې ډېر ښه ریکارډ لري، د کافي تقریبا 6 کاله راهیسې په دوبۍ کې کومه لوبه نه ده بایللې او په چمپينز ټرافي کې هم مسلسل بریاوې ترلاسه کړي دي. بلخوا بیا نیوزیلنډي لوبډله هم ډېره پیاوړې لوبډله ده. په چمپينز ټرافي کې یوازې یوه ماته د پاکستان څخه خوړلې ده، نورې ټولې لوبې مسلسل ګټلې دي. پایلوبې ته یې لار پیدا کړې ده. په پاکستان کې د سویلي افریقا او پاکستان څخه درې اړخیزه سیریز ګټلی دی. نو وبه ګورو چې پایلوبه څنګه ترسره کیږي، د کومې لوبډلې په ګټه ترسره کیږي. خو زما په نظر هندي لوبډله به یو څه بریالۍ وي، ځکه چې هندي لوبډله په دوبۍ کې ډېر ښه ریکارډ لري او د هندي لوبډلې مینوال هم ډېر زیات دي. هندي لوبډله د پیچونو سره هم ډېره زیاته بلده ده. د چمپينز ټرافي د پیل راهیسې تر اوسه پورې هلته ده، اخوا دې خوا نه ده تللې. نیوزیلنډي لوبډله نو کله په پاکستان کې او کله په دوبۍ کې. نو دواړې پیاوړې لوبډلې دي. د هندي لوبډلې سره روهیت شرما چې کپتان هم دی، ډېر ښه اوپنر هم دی. ترڅنګ شبمن ګیل بهترینه اوپنر دی، کله کله ډېر ښه چلیږي، سلیزې وهي، پنځوسیزې وهي. شریه زیر ویرات کوهلي خو نو تاسو ته معلوم دی چې د انډیا کینګ دی، بهترین لوبغاړی دی. هاردیک پانډیا، جډیجا او اکثر پټیل بهترین ارلونډران دي. درې سره به بیا هم لوبوي، په تیرو لوبو کې هم درې سره لوبولې دي. واشنګټن سندر دی، کیل راهول، ریشب پنډ دواړه بهترینه وکټ کیپران دي. کیل راهول نو تیره لوبه د استرالیا څخه هم ورته وګټل. همدارنګ ارشدیپ سینګ، ارشد رانا، ګلډیپ یاده او محمد شامي او وایروم، دا نو د هندي لوبډلې هغه 15 کسیزه لوبډله ده چې چمپينز ټرافي ته اعلان کړې ده. وایروم او محمد شامي ډېر ښه ځلېدلي دي. بلخوا بیا د نیوزیلنډي لوبډلې سره کین ویلیمسن چې د سویلي افریقا پر وړاندې سلیزه جوړه کړه، بهترین وځلېدی، ډېر ښه لوبغاړی دی. ترڅنګ مارک چپمن هغه هم بهترین لوبغاړی دی. ریچن رویندرا چې په چمپينز ټرافي کې سلیزې هم جوړې کړې دي، د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې هم سلیزه جوړه کړه. ویل یانګ چې اوپنر لوبغاړی دی، هغه هم بهترین لوبغاړی دی، د سلیزو وړتیا لري. یعنې دواړې پیاوړې لوبډلې دي. ترڅنګ ډایرل میچل نو هغه لوبغاړی دی چې په یوازې ځان هم درته لوبه راګرځولی سي. ګلین فلپس چې بهترین فیلډر هم دی او ترڅنګ یو ډېر زبردسته په زړه پورې بیټسمین هم دی. همداراز میچل بریسویل چې د دوی توپ اچوونکی ارلونډر دی، میچل سنټینر کپتان ارلونډر بهترین لوبغاړی دی. ډیوین کانوي، ټام لیټم دواړه وکټ کیپران دي، زبردسته لوبغاړي دي. جوکوب که مې دغه لوبغاړي نوم څه غلط درته اخستی بخښنې به کوئ. کیل جمسن، میټ هنري دی. میټ هنري نو په تیره لوبه کې د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې ټپي سوی هم و. وبه ګورو چې په سبانۍ لوبه کې لوبیږي او کنه. نیتن سمیت دی، بهترین لوبغاړی دی. او ترڅنګ بیا ویل رورکي دی چې په چمپينز ټرافي کې ډېر ښه ځلېدلی دی، بهترینې لوبې یې ترسره کړي دي. نو دا د دواړو لوبډلو سکواډونه وه، دواړې پیاوړې لوبډلې دي، بهترینې لوبډلې دي. نو کومه لوبډله به بریالۍ کیږي، کومه لوبډله به چمپينز ټرافي خپل هیواد ته وړي؟ تاسو هم خپل نظرونه حتما راسره شریک کړئ.